وخت د آبادۍ د اوس خولې پرې تویو ځو پر مخ بځو. له ترکمنستان څخه د برېښنا رالېږد ټاپ پروژې په اړه د ترکمنستان هیواد چارواکو او ترکي چالي کمپنۍ مسؤلینو سره ناسته وشوه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د ترکمنستان بهرنیو پروژو مسؤل ښاغلي مراد ارتیکوف او د ترکیې هیواد چالي کمپنۍ استازي کریم اورس سره چې د ټاپ پروژې عملیاتي چارې پر مخ وړي ګډه ناسته وکړه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر ښاغلي ارتیکوف ښاغلي کریم اورس او ورسره مل میلمنو ته ښه راغلاست ووایو او د دوستو هیوادونو په توګه یې له افغانستان سره د اړیکو پراختیا وستایله. ناسته کې د ترکمنستان هیواد د بهرنیو پروژو مسؤل ښاغلي مراد ارتیکوف افغانستان کې د ټاپ یعنی له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږد پروژې په اړه خبرې وکړې او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یې د ګډو همکاریو او اړیکو پر پراختیا خوښي وښوده. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر ښاغلي مراد ارتیکوف ته افغانستان کې د دې لویې پروژې لومړنیو پیلنیزو برخو اړوند د چارو بشپړولو ډاډ ورکړ او د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ یې د ګډو اړیکو او همکاریو پر دوام او پیاوړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د ناسته کې ښاغلي ډاکټر عمر د ترکیې هیواد چالي کمپنۍ استازي څخه چې د ټاپ پروژه او د برېښنا تاسیساتو جوړولو او تخنیکي روزنو برخو کې کار کوي مننه وکړه او د دوی هڅې وستایلې. ښاغلي ډاکټر عمر د ناسته کې د چالي کمپنۍ اساسو ته افغانستان کې د برېښنا تولید سرچینو او پنګونې فرصتونو او برېښنا تجهیزاتو تولید په اړه هم معلومات ورکړل. د ناستې پای کې د ترکمنستان بهرنیو پروژو مسؤل ښاغلي مراد ارتیکوف او ترکیې هیواد چالي کمپنۍ استازي ښاغلي کریم اورس ته ځانګړې ډالۍ ورکړه او د چالي کمپنۍ استازي ښاغلي اورس هم د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ته خپله ډالۍ وړاندې کړه.